چې پاکستان ته ډېرې لوبې وکړې انشاءالله تعالی دا ځل به دې مخته دې په بنګال کې پتلونونه پاتې شوي وو دلته په د پښتونخوا په وطن کې دا ځل وجودونه پاتې کېږي دلته به ته ایسارېږي او دا به نه وي او دا موږ په رښتیا درته وایو چې په دې وطن کې د تا نه ډېر نفرت زیات شوی دی موږ د دې سټیج نه ورته وایو چې موږ په دا خاوره باندې مزید نور جنګونه نه غواړو نه یې په افغانستان کې غواړو نه یې په دې وطن کې غواړو موږ وروڼه یو یو بل به مخته او شاته کېږو سره یو بل سره به ترخې خبرې وي خو موږ دلته نور خوندې منډې نه بیرې کوو موږ دا فوج ته وایو په رښتیا باندې درته وایو چې انشاءالله تعالی دا لاسونه او پښې به دې موږ چې منظور ملي مشر منظور په پی ټي ایم کې زه دا وایم چې که څوک نرمه لهجه لري څوک ښایسته عادت لري څوک د بدې نه ځان ساتي څوک د خولې نه داسې الفاظ نه وباسي په دا ګڼ پی ټي ایم کې چې د موږ مشر دا منظور دی خو نن په دغه ریاست کې د هر هغه کس ژوند او ورتېري دلته د خپلو حقونو غوښتنه د کام راټولول او په یوه بیانیه باندې راجمع کول دا د ډېر لوی کفر دی دا د ډېر لوی ګناه کړی دی نن موږ په دې احتجاجي په رد کې ورته احتجاجي غونډه کې ورته وایو چې د پاکستان ریاست تا ته دهشتګردي خوند درکوي تا ته قاتلان خوند درکوي تا ته لوټماران خوند درکوي تا ته سمګلران خوند درکوي نن په ټولو نه غټ سمګلر په ټولو نه غټ ډاکو په ټولو نه زیات بدماش په ټولو نه زیات قاتل نن د پاکستان فوج دی نن تاسو وینئ چې نن پولیس هم بېوسه دي نن افسي هم بېوسه ده نن FIA هم بېوسه دي نن نورې داسې نویز هم بېوسه دي د پاکستان د فوج نه علاوه چې څومره سیکیورټي ادارې دي دا ټولې بېوسه دي هغه موږ وپېژنو د موږ سره مخامخ شي ایون چې په فوج کې دننه که تاسو ته فکر وي د موږ سره ملاوېږي رامیلاوېږي پښتنو هم یو سوچ اختیار کړی دی پښتنو افسران او سپایان هم په دې باندې پوه شوي دي چې دا فوج د پاکستان فوج دا د پنجاب فوج دی دا د دې ملک د وحدت د ملک د یووالي په ملک کې برابروالي فوج نه دی دا صرف د پنجاب تحفظ کې د پښتون په لوټ او د نورو محکومونو وطن لوټ کوي او دی دلته راغلی دی نن یې ته وګوره په چمن په درنا باندې وګوره دی په دوه حصې باندې تقسیم دی جنرال غفوره د درنې په حق کې دی دا چې څومره بریګیډیران راغلي دي هغه ورته وایي چې نه دلته به پاسپورټ جاري کېږي دغسې د انګورو دې مسله که تاسو وګورئ په هغه باندې ده ملګري نن تاسو ته دا خبره په ښکاره شوه نن دلته چې څومره سیاسي ګوندونه موجود دي په ولس کې چې څومره سیاسي خلک موجود دی د مختلفو ګوندونو خلک دي یا عام خلک دي په دې باندې پوه شوي دي چې پښتون په دې ریاست کې وختیري ډېره مشکله ده ډېره ګرانه ده تاسو راوښیئ چې دی په منظور باندې ټکونه کوي د ګولۍ سره چا لاس نه دی وړی هغه هم په ګاډي کې په یوه کس باندې هم لګېدلی شوه زخمي کېدو کولی یې هم شه شهید کېدلی هم شه ملګریو دا یې نه غواړي چې په دې وطن کې په کامونو کې داسې کس راوچت شي چې کامونه پرې راغونډ شي ولس پرې راغونډ شي ته سوچ وکړه نن اووه ورځې دی د پولیس په ریمانډ باندې ورکړ نن د هغه عدالت نه موږ پوښتنه کوو چې هغه عدالت په هغه فیارونه کې د موږ هم ضمانت شوی دی باید چې ته ضمانت میلاوی خو د ریاست دا ډېرې ادارې دا نه غواړي ملګریو دا د مشر په هکله خبرې وې مشر زموږ سره ژوند تېر کړی دی مشر موږ پېژنو مشر د بدو سړی نه دی مشر داسې قدم کله هم نه اخلي چې هغه تشدد طرف ته وي د کام د یو مشکل سره مخامخ کول ته وي مشر همیشه دپاره لاره اخیستې ده عیني لاره اخیستې ده جمهوري لاره اخیستې ده کامي لاره اخیستې ده د حقوقو لاره اخیستې ده نن دی په دغې ټولو خبرو باوجود نن دی گرفتار شوی دی ملګري تاسو ته پته شته تاسو ښه پرې پوهېږئ چې د پاکستان فوج دا د انګریز پاتې شوی فوج دی
دا د انګریز تربیت شوی فوج دی. نن که د پالې تاریخ وګورئ، د فقیر اپي تاریخ وګورئ، د عجب خان تاریخ وګورئ، یا دلته دې وطن ته چې هر کله د انګریز په سربراهي کې د هندوستان نه څوک راغلي دي، د انګریز سبایتوب یې اختیار کړی دی، دا پنجاب ریجمنټ و. پنجاب ریجمنټ که دلته د خپلو مسلمانانو په خلاف باندې د جنګ کړی دی، هغه مجاهدین یې شهیدان کړي دي. دی به د انګریز د چدر باندې دلته راته او دغه پښتنو، د دغه سیالانو، د دغه وطن وفادارو، د دې وطن ګټرو، د دې مور د ژغورلو خلکو سره به دوی جنګونه کول. نن موږ دا وایو، د ریاست ته دا وایو، د ریاست په دا خبره باندې پوهوو چې ریاسته تا ته پته شته چې ته په دې باندې پوه یې چې د قومونو اعتماد ختم دی. قومونه د تا سره تګ نه غواړي، تا په زبردستي کړې ده، تا بدمشي کړې ده. ته په دې وطن کې نن داسې یو کس هم راوښیې چې سم کس وي چې د ده سره په لاره باندې تګ غواړي. ملګرو، موږ به په دې وخت کې د موږ د امتحان وخت دی، دا وخت د موږ د ازمایش وخت دی، دا وخت د موږ د یووالي وخت دی، دا وخت د موږ د اتفاق وخت دی، دا وخت د موږ په یو بل سره د ګډدا وخت دی. نن که موږ تاسو بې اتفاقه شو، که نن په موږ تاسو په یو بل مشر پسې خبرې وکړو، مختلف سیاسي پارټۍ به وي، هغه نظریات به ټیک شوه، لږ مختلف وي، لږ او زیات به مختلف وي، هغې کې به تنظیمي طریقې کار کې به فرق وي. خو زه دا ټولو تنظیمونو ته خواست کوم چې په څو پوینټونه باندې راغونډ شي، لکه څرنګه چې بنګال په شپږ نقطې باندې راغونډ شوی و، داسې دلته چې څومره قومونه دي، سیاسي جماعتونه دي، وطنپال جماعتونه دي، قامي جماعتونه دي، مذهبي جماعتونه دي، دا ټول سره راغونډ شي د امن په لاره کې، د پښتون وطن د کاروبار په لاره کې، د پښتون وطن د ژوند په لاره کې، د پښتون وطن د یووالي په لاره کې. نن یو ځل بیا تاسو ته پته شته چې په افغانستان کې طالبان راغلل، پاکستان ډېره د لوی د خوشحالۍ مظاهره وکړه، په خپله باندې دوی میټایان تقسیم کړل. جنرال فیض یو چای کم اخیستی و، ویې چې چای وڅښه، د چای دا مطلب دی چې کابل ما ونیوه، په کابل زه کښېنستمه، د چای دا مطلب و. نن دا بیا راولاړ شوی دی او دنیا ته وایي چې دا طالب دهشتګرده دی، دا طالب نه دلته فساد لټ کېږي. یو طالب ته طالب راولي، بل طرف ته طالب بیا د طالب په خلاف باندې د امریکې او د دنیا نورو ملکونو سره مبارزه کوي، دا جنګ طرف ته بیایي. موږ د دې سټیج نه ورته وایو چې موږ په دا خاوره باندې مزید نور جنګونه نه غواړو، نه یې په افغانستان کې غواړو، نه یې په دې وطن کې غواړو. موږ وروڼه یو، یو بل به مخته او شاته کېږو سره، یو بل سره به ترخې خبرې وي، خو موږ دلته نور خوندې منډې نه بیرې کوو، نور د ژړا وطن نه کوو. موږ دې ته دا وایو چې دغه جان له لاس ونیسه پاکستانه. نن په بیا دا یو ځل خبرې روانې دي چې د امریکې په وینا باندې کېدای شي په دا لنډو شپو کې په افغانستان کې هم بمبارۍ وشي، فضایي بمبارۍ وشي، او د پښتون په وطن کې هم کېدای شي په دا لاندې پښتونخوا کې هم فضایي بمبارۍ وشي، ځکه چې امریکا دلته وتله، د دې خاورې نه وتله، دا ذمهواري د پاکستان ریاست ته ورکړې وه چې پاکستان ریاست به دلته د دهشتګردۍ په خلاف باندې په ملکي او غیر ملکي حوالې سره چې چېرته ضرورت وي پاکستان پیدا کړي او د امریکې اخلاقي، عسکري او سیاسي حمایت به ورسره حاصل وي. نن موږ دا ورته وایو، نن د دې سټیجه ورته وایو چې پاکستان ته ډېرې لوبې وکړې، انشاءالله تعالی دا ځل به دې مخته دې په بنګال کې پتلونونه پاتې شوي وو، دلته په د پښتونخوا په وطن کې دا ځل وجودونه پاتې کېږي، دلته به تی سارېږو او دا به نه وي. او دا موږ په رښتیا درته وایو چې په دې وطن کې د تا نه ډېر نفرت زیات شوی دی. په دې وطن کې ته د پښتنو، د بلوچو د هرې مسلې خنډ ته یې، د هرې مسلې مشکلات ته یې، که د امن ده، که د کاروبار ده، که د تعلیم ده، که د صحت ده، که د بازارونو دي، که د مځکو قبضه کولو دي. ملګري تاسو به یوه خبره اورېدلې وي چې پیمز هسپتال اسلام آباد دغه فوج اوس یې اخلي په څه وجه اخلي؟ د صحت غم نه دی د خلکو ورسره، صرف د هغه هسپتال ځمکه قیمتي ده، هغه ځمکه دی دلته خپل پروجیکټونه پې شروع کوي او هغه ځمکه خرڅوي. بله انټرنیشنل چې څومره
انټرنیشنل څومره کمپنۍ دي هغې سره د لیز باندې د مځکې ورکولې سوداګانې کړي دي. موږ دا وایو نن په پنجاب کې نن یا افغانان کډوال راوایستل پنجاب نه راوایستل افغانستان کې نه د دوی د کور شته نه پاتې کول شته نه هلته دا نوی نسل دا پېژندي چې زما کور چېرته و افغانستان ته یې په زوره واړول. هغه پښتانه چې په پنجاب کې پاتې کېږي هغه ته یې وایي چې دوه پتې به دې وي، یوه به د مستقل پته وي یوه به د عرضي پته وي. مستقل پته به د خپل وطن وي، د خپل وطن به د مستقل پته وي او عرضي پته به د پنجاب وي. چې کله واره هم در باندې کښېښوئ تا ته به وایي چې خپل وطن ته ځه. ته ما ته په وطن کې کاروبار ته مې نه پرېږدې، په پنجاب کې مې کاروبار ته نه پرېږدې، مزدورات ته مې نه پرېږدې او زه چې 15 لکه روپۍ زموږ د کارونو په پنجاب کې انویسټ کوم او ته زما وطن ته راځې جنګونه کې، ته زما په وسایلو باندې قبضې کې، ته ټارګېټ کلینګ کې، ته بمباریانې کې، ته دلته میزایل چلوې چې د تا څومره نوې اسله ده دا دې د پښتون په وطن باندې استعمال کړه، نوې تجربات یې وکړه او د ما خوار وزار افغان پښتون ته خپل وطن کې مزدورات نه پرېږدي. موږ د دې سټېجه دا ورته وایو چې دلته ډېرې خبرې وشوې. موږ دا درته وایو چې که تا د دې پښتون خاورې نه د افغان د بلوچ خاورې نه تا لاسونه د سمه طریقه باندې نه واخیستل، موږ دا فوج ته وایو په رښتیا باندې درته وایو چې انشاءالله تعالی دا لاسونه او پښې به دې موږ کوو. نو زه ډېرې خبرې نه درته کوم خو دا څو خبرې چې دغه وخت موږ د ټولو سیاسي ګوندونو نه درخواست کوو چې په دا وخت کې په ټول پښتون ولس باندې بد وخت دی، سخت وخت دی. بیا په پي ټي ایم باندې